د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. قطر کې نن د افغانستان په اړه د دوحې د کاري بهیر ناسته پیلېږي. په ملګرو ملتونو کې د قطر استازي ویلي چې له نشهیي توکو سره د مبارزې کاري ډلې درېیمه او د افغانستان له خصوصي برخې د ملاتړ کاري ډلې دویمه ناسته به نن او سبا د ملګرو ملتونو پر مشرۍ ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د قطر استازي علي احمد بن سیف علي ثاني تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې ویلي چې په دې ناسته کې به د افغانستان د سرپرست حکومت د دوحې په بهیر کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازي او تخنیکي کارپوهان حضور ولري. د دوحې بهیر د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو ښکېلتیاوو د رامنځته کولو لپاره یو له مهمو نوښتونو څخه دی چې تر دې مهاله یې 3 پړاوونه ترسره شوي دي. ناروې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره 10 میلیونه کرونه مرسته اعلان کړه. د ناروې بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له پاکستان او ایران څخه ستنېدونکو افغان کډوالو ته د اسانتیاوو خدمتونو چمتو کېدو په موخه 10 میلیون کرونه مرسته کوي. ناروې ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو ستنېدو د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د معلوماتو له مخې ناروې به دغه 10 میلیونه کرونه چې نږدې 1 میلیون ډالر کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان یا یونیسیار له لارې په اړمنو ستنو شوو کورنۍ ولګوي. په خبره پاڼه کې د دغو مرستو ځانګړې برخه سرپناه، خواړه، روغتیا او یو شمېر نور خدمتونه بلل شوي دي. له ایران څخه هیواد ته د نفتو واردات بیرته پیل شول. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري یادي حالت ته راګرځېدلې. د یادې خونې د مسؤلینو په وینا چې دا مهال هره ورځ شاوخوا 3000 ټنه پېټرول، ډیزل، اوبلن ګازونه له دوغارون بندر او د نیمروز ولایت له لارې هیواد ته واردېږي. د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ پر ایران د اسرائیلو له برید سره هم مهاله درېدلې وه او له امله یې افغانستان کې د نفتي توکو بیې هم لوړې شوې وې. د افغانستان بانک رئیس مراکش ته په یو رسمي سفر تللی. د افغانستان بانک رئیس نور احمد اغا د اسلامي مالي خدمتونو بورډ په کلنۍ نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه مراکش ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې یاده غونډه د روان زیږدیز کال د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د مراکش په پلازمینه رباط ښار کې جوړیږي چې تمرکز به د اسلامي مالي سکتور، بانکي شفافیت، مالي ثبات او نړیوالو همکاریو پر پراختیا وي. د افغانستان بانک په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په یاده غونډه کې به ګډون د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا او د نړیوالو اسلامي مالي بنسټونو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا لامل شي. د پنجشیر تخار نښلېدونکي سړک لپاره 270 میلیونه افغانۍ بودیجه منظور شوه. د پنجشیر ولایت مقام رسنیز دفتر ویلي چې د طالبانو حکومت مشرتابه له لوري د پنجشیر تخار نښلېدونکي سړک لپاره 270 میلیونه افغانۍ بودیجه منظور شوه. د یاد دفتر د مسؤلینو په وینا چې دغه سړک 28 کیلومتره اوږدوالی او 15 متره سور لري چې چارې به یې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د معلوماتو له مخې د دې سړک په جوړېدو سره به تخار، بدخشان، کندوز او نورې شمال شرقي سیمې په لنډه او ارزانه لاره له کابل سره ونښلول شي. ختیځ نورستان له مرکزي نورستان سره د سړک په وسیله د نښلولو چارې پیل شوې. نورستان کې د 9 میلیونه افغانیو په لګښت د پیپړو کوتل 10 کیلومتره سړک چې د ختیځ نورستان کامدیش او برګې مټال 2 ولسوالۍ له مرکز پارون سره نښلوي د جوړېدو چارې پیل شوې. د باختر خبري اجانس راپور له مخې د پیل مراسمو کې د نورستان والي قاري زین العابدین عابد ویلي چې دغه سړک 6 متره سور لري. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په چوکاټ کې د سرحدي ولسوالیو ستونزو ته رسېدنې ځانګړي بودیجې په مالي ملاتړ د 9 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. د نورستان ډیری ولسوالۍ د دغه ولایت له مرکزه په لرې واټن کې پرتې دي او اوسیدونکي ان تر 3 ورځو مزد وروسته مرکز پارون ته سفر کوي. بلخ کې په درنو کارونو وخته 1000 ماشومان ښوونځیو کې شامل شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې بلخ کې په درنو کارونو بوخت او له زده کړو محروم 1000 تنه ماشومان د دغه وزارت اړوند مرکزونو کې له 6 میاشتنیو زده کړو وروسته د یاد ولایت د پوهنې ریاست سره په همغږۍ ښوونځیو کې شامل شول. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې چې له دغو ماشومانو سره د یوې مؤسسې په همکارۍ د 1 میلیون او 120,000 افغانیو په ارزښت نغدي مرسته هم کړې ده. ایران د ملګرو ملتونو د هستوي څار ټولې کامرې قطع کړې. د هستوي انرژۍ نړیوال سازمان اعلان کړی چې ایران په خپلو هستوي تاسیساتو کې د څار ټولې کامرې قطع کړي دي او د دې سازمان کارکوونکو ته یې تاسیساتو ته د تګ اجازه هم نه ورکړې. د یادې ادارې مشر رافایل ګروسي ویلي دا پریکړه یو خطرناک پرمختګ دی چې د ایران د هستوي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې څار له جدي ځنډ سره مخ کوي. نوموړي ټینګار کړی چې د څار دا خلا ممکن ایران ته د اتومي وسلو د جوړولو لپاره پټ فرصت ورکړي. ایراني چارواکو د دې اقدام دلیل دا ښودلی چې د دوی په باور د اسرائیل
اسرائیلو استخباراتي ادارو ته د اتومي تاسیساتو ځینې محرم معلومات رسیدلي نو ځکه یې د څار کمرې بندي کړي دي. همداراز د ایران پارلمان څو ورځې وړاندې یو قانون تصویب کړ چې له مخې د هستوي انرژۍ له نړیوال پروګرام سره همکاري محدوده شوې ده. عراق چې په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر ایران د امریکا او اسرائیل د برید پوښتنه دې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریش ته په یو استول شوي لیک کې له امنیت شورا غوښتي چې اسرائیل او امریکا دې پر دې هیواد د تیری کوونکي عمل د پیل کوونکو په توګه وپیژني او پوښتنه دې ترې وکړي. د تسنیم خبري اجانس راپور له مخې په لیک کې غوښتنه شوې چې د دې بریدونو د مسؤلیت په ګډون د غرامت ورکړه او د اوښتو زیانونو جبران دې په رسمیت وپیژني. ښاغلي عراقچي په دې لیک کې پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه بې شرمه تیری او د نړیوالو قوانینو بنسټیزو اصولو ته سپکاوی بللی دی او ټینګار یې کړی چې د دې بریدونو او د هغوی له حقوقي پایلو سترګې پټول به د ملګرو ملتونو د نظام اعتبار کمزوری کړي. مصر غزه کې د 2 میاشتني احتمالي اوربند څخه خبر ورکړی. د مصر بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطي څرګنده کړې چې په غزه کې د اوربند د یوې نوې احتمالي تړون پر مسوده کار روان دی چې پیل به یې د 80 ورځو لنډمهاله اوربند څخه وشي او تمه ده چې له هغې وروسته به د تړون بل پړاو لپاره پرمختګ وشي. نوموړي زیاته کړې چې د اوربند تر ناپېژېدو څو اونۍ وروسته به د غزې د بیا رغونې لپاره یوه نړیواله غونډه هم جوړه شي. عبدالعاطي دا هم واضحه کړې چې امریکا ته دا درک شوي چې د غزې په تړاو هر ډول راتلونکي تړون باید د دایمي اوربند تضمین ولري. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.